ولسمشر غنی د 10 میلیونه ډالرو په بدل کې فیروزي آزاد کړی دی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. رحمت الله نبیل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي داسې موثق اسناد لري چې ولسمشر غنی خلیل الله فیروزي چې یو د کابل بانک د بحران اصلي تورنده د 10 میلیونه ډالرو په بدل کې آزاد شوی. د ولسمشر غنی له لوري په خپاره شوي فرمان کې راغلي خلیل الله فیروزي د ناروغۍ له امله له زندان آزاد شوی دی. د راپورټونو له مخې ولسمشر غنی د خلیل الله فیروزي د روغتیایي حالت د څېړلو لپاره ځانګړی کمیسیون ټاکلی و او دغه کمیسیون ولسمشر ته په خپل راپور کې ویلي د فیروزي وضعیت ترینګلی دی او که په زندان کې هغه ته زیان ورسیږي حکومت به له سختو نیوکو سره مخ شي. اشرف غنی د څېړونکي پلاوي وړاندیزونه قانوني بللي او امر یې کړی چې فیروزي باید له زندانه خپل کور ته ولېږدول شي. خو د اشرف غنی مخالفین تور پورې کوي چې خلیل الله فیروزي د امرالله صالح په غوښتنه او فشار خوشي شوی او غواړي له دې لارې په راتلونکو ټاکنو کې د امرالله صالح د رایو برخه غوښتنه کړي. صالح د ملي امنیت پخوانی رئیس و. په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د اشرف غنی دولت ساز ټیم لومړنی مرستیال دی. فیروزي د کابل بانک د قضیې اصلي ونډوالو په 1490 میلادي کال کې د مالی فساد او پیسو سپینو په تور په 10 کاله بند محکوم شو. هغه باید 110 میلیونه وهل شوی ډالر او 950 میلیونه د هغې جریمه حکومت ته سپارلي وې چې ټولټال 196 میلیونه ډالر کېږي. نوموړي د ګډ حکومت په لومړیو کې له زندانه خوشي شوی و. د زیرک ښارګوټي په آبادۍ کې یې پانګونه هم وکړه خو هغه مهال د خلکو له ډېرو نیوکو وروسته بیرته زندان ته ولېږدول شو. نو دوستانو لاندې په کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ چې آیا رښتیا ولسمشر غني د 10 میلیونه ډالرو په بدل کې فیروزي آزاد کړی؟ تر بلې ویډیو د الله په امان.